محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله. نن زه تاسو ته شمالي وزیرستان ایدک په مقام کامی پرلت په حواله سره مخامخ یم. عزیزانو مونږ به دا خبره کوله چې دریم جنگ را روان دی، دریم جنگ مراوله، زمونږ نسل کشي مکوه، خو دریم جنگ راغی. د دې جنگ ابتدا د سقوط افغانستان نه شوې ده، بیا د کرښې دې اړخته فوجیانو شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر کې ملکان مشران راوغتل چې تاسو طالبانو ځای کې راولوي او د هغې ضمانتیان شي. هغه ورته دا څه وایي؟ مونږ بیا ضمانتیان شو. ولې ضمانتیان شو؟ او انکار یې وکړو. بیا دوی خفیه ادارو مقامي مشرانو ته دړکې هم ورکړلې، خو په درې وړه ضلعو کې ولس دا خبره ورسره ونه منله. بیا د مذاکراتو ډرامه شروع شوه، د طالبانو سره د مذاکراتو ډرامه شروع شوه. د هغې د وجې نه مقبولیت میلاو نه شو ورته، ځکه چې مقبولیت هغوی شته نه. د هغې نه بعد هدفي وجنې شروع شوې او یو ځل بیا وزیرستان ټارګټ شو، اولنې شو د وزیرستان نه د دې ابتدا وشوه. کم نه کم اوسطن 3 کسان په جنوبي او شمالي وزیرستان کې روزانه وجلې کیږي. یو ځل بیا نه ځوان، نه مشر، نه کاری، نه مفتی، نه حاجی، هیڅوک محفوظ نه دی. نو د دې خلاف د شمالي وزیرستان ولس یو تاریخي پرلت ورکړی دی. په دې پرلت کې تاسو اندازه وکړئ د دې مقبولیت چې دا په اول ځل باندې ده چې شمالي وزیرستان مکمل طور باندې بلاک دی. په جنوبي وزیرستان کې د دې په حمایت کې لاریونونه راځي، بنو کې شروع شو، پېښور کې وشول، او امید لرم چې په ټول پښتونخوا کې به دا لاریونونه شروع کیږي، ځکه چې دا مسله د شمالي وزیرستان نه ده. دا یو ځل بیا د پښتنو د نسل کشۍ دریم جنگ شروع شوی دی او د دې خلاف باید چې موږ ټول راپاسو. عزیزانو د هدفي وجنو نه علاوه د جنوبي وزیرستان شابیخیل علاقه او د شمالي وزیرستان ورسره منسلک یا اټیچ یا تړې شام علاقه کې فوج او اف سی خپل چوکیان خالی کړي، طالبانو ته ورکړي دي. دا ولس هغه ویني. نو ځکه د دې پرلت یو مشر ملک رب نواز خبره به تاسو په سوشل میډیا کتلی، نو هغه ته چې کله ډیپټي کمشنر خبره کوي نو د ډېر ښایسته جوابونه ورکوي، تاریخي جوابونه ورکړي دي. خو یو خبره داسې کوي چې ګوره چې کم تخم زه وکرم هغه بزرې بم، خو چې کم ته وکرې ته به ریبې. ډیپټي کمشنر کوشش کړی و، خو دته پته نه وه چې د وزیرستان دغه ولس کور کمانډر صفدر حسین غولولی دی، او هغه جنرال علي جان اورکزی و که کم یو هغه دروغ ویلی دي، او دوی ته پته ده چې دا د ډیپټي کمشنر د لیول خبرې نه دي. نو عزیزانو اوس جنگ شروع دی، هدفي وجنې بیا شروع دي، بیا زموږ د تعلیم تباهي، زموږ د تجارت تباهي شروع شوې ده، بیا زموږ لوټ مار شروع کیږي. او که دې ځلې موږ د قاتل خاموشي ښکار شولو نو تاریخ خو به خود نه کی معاف، موږ به په خپله خپل بچي معاف نه کی او ځان به معاف نه کو. بیا به وخت هم رانه تیر وي، بیا به اوبه د ورخه تیرې شوي وي. نو باید چې راویښ شو، یو ځای شو، د دې پرلت حمایت وکړو، د دې په حمایت کې خبرې شروع کړو، د دې په حمایت کې لاریونونه شروع کړو، ځکه چې دا د دوی ذاتي خبره نه ده. خو سوال بل دی چې موږ ته به امن څوک راکړی شي.
آیا صوبایي حکومت موږ له امر راکولی شي چې د کمې صوبې وزیر اعلی او گورنر طالبانو ته بونګه ورکوي، بینګه ورکوي یا بته ورکوي، هغه به موږ بچ کي؟ آیا پولیس به موږ بچ کي؟ چې کم پولیس د ملک سعد، د سبقت غیور، د عبدالي، د عبدالرازق او دا نمونه په بېشمېره خپل پولیس افسرانو د قتل یو تحقیق ته ونه رسېدلی شو، د یو شهادت ته معلوم نه شو چې دا چا مړ کړو، هغه به موږ بچ کي؟ نه شي بچ کولی. عزیزانو د پارلیمان به موږ بچ کي؟ تاسو په ایماندارۍ ووایئ چې د عمران خان او د شهباز شریف په حواله سره په موږ ته څه فرق راځي؟ آیا د دوی خپل څه اختیار شته؟ آیا تاسو دا ګڼئ چې دا اختیارمند دي او دوی چې کومه فیصله وکړي دا به اخرینی؟ نه، دا په خپله بېوسه خلک دي، دا خپل ځان نشي بچ کولی، دا پارلمان نشي بچ کولی، دا قاید حزب اختلاف نشي بچ کولی، دا قاید حزب اقتدار نشي بچ کولی، دا وزیر اعظم نشي بچ کولی، دا به ما او تا څنګه بچ کړي؟ آیا دا میډیا به موږ بچ کوي؟ دا خو دومره نسل پرسته میډیا ده، دا خو په خپله دهشتګرده میډیا ده، دا به موږ بچ کوي؟ دا خو د دهشتګردو ستاینه کوي او امن پسندو ته غدار وایي، دا خو هغه میډیا ده، دا به موږ بچ کي؟ دا د اوریم مقبول جان والا میډیا به موږ بچ کي؟ دا نشي بچ کولی. نو بیا نو آیا عدالت به موږ بچ کي؟ د عدالت خو تاسو مخکې پېژندلو، خو د علي وزیر په دې کیس کې ووینئ، ویې ګورئ، دا یو علي وزیر نشي بچ کولی، دا به زموږ نسل کشي بچ کي، زموږ کام به بچ کي، نو بیا هم څوک بچ کولی شي؟ آیا فوج به هم بچ کوي؟ هغه خو دا کار کوي، دا کار کوي هغه، نو هغه به موږ څنګه بچ کوي؟ نو عزیزانو چې په انصاف سره وګورئ که نه، معروض دا دی چې د پاکستان پولیس، د پاکستان پارلمان، د پاکستان صوبایي حکومت، د پاکستان مرکزی حکومت، د پاکستان میډیا، د پاکستان عدالت، د پاکستان فوج، هیڅوک زموږ نشرکشي نه موږ نشي بچ کولی. نو بیا نو زموږ دپاره صرف دوه لارې دي. یو لاره دا ده چې د دغه لاریون د دغه پرلت په حق کې ټول کام راپاسو، غوښتنه وکړو چې بس ته زموږ نسلکشي مه کوه، نور موږ مه وژنه، نور د ستا دغه د اسلام او د جهاد جعلي نارې، دغه ډرامې، دغه ډالري اسلام، دغه سلسلې د نور نه منو، نو کېدای شي په دې بچ شو. که دا ونه شوه نو ما خو په 2010 کې ویلي وو، په 2012 کې مې لیکلي وو، هغه دا ده چې دا کام به په دې مجبورېږي چې د پاکستان یو اداره ما نشي بچ کولی. نو زما د بچ کېدو واحده لار دا ده چې زه اقوام متحده ته اپیل وکړم چې ما ته امن فوجونه راولېږه، پیس کیپینګ فورسز راولېږه، زما نسل کشي شوې ده، زما نسل کشي روانه ده، زما نسل کشي بند کړه. په دې اواز کې به ډېر زور وي، د دې ډېر به دلایل شته، په دې به بیا چېرته خبره وکړو، او که چېرته پښتنو دا اواز اوچت کو نو دا به ډېر مؤثر وي. که په دې هم نه شوه نو دا پښتون به بیا مجبور وي، زما تجزیه دا ده چې دا به مجبور وي چې دا د بلوچو سره په یو ځای شي، پښتون او بلوچ په یو ځای مو غوښتنه وکړي چې موږ ته امن فوجونه راولېږه، د اقوام متحده زموږ نسلونه تباه برباد کړل، موږ وژني، زموږ نسل کشي کېږي، زموږ تجارت، زموږ تعلیم، زموږ کاروبار، زموږ هر څه تباه برباد شول، نو بیا به ډېر زورور شي اواز. خو زما تجزیه دام ده چې یو ورځ به داسې هم راځي چې افغانستان، یعنی بر افغان، لر افغان او بلوچ په شریکه به دا چغې اوچتوي، نو دا به بچ کېږي. نو عزیزانو مخکې موږ څومره همت کولی شو،
مونږ آیا د دې پرلت حمایت کولی شو که نه؟ مونږ بیا راوچتېږو که نه راوچتېږو؟ مونږ دا ګڼو چې دا زمونږ د کام نسلکشي بیا شروع ده، بیا به د دې مارچ اف طالبان، مارچ اف ټیرریزم را روانې د وزیرستان نه به راځي سوات او ملاکنډ او کویټه ته به رسي، پېښور ته به راځي، بونیر به وهي، ټول پښتانه به بیا ټکوي. آیا موږ په دې پوهېږو چې دا داسې ده؟ خو بیا دې راوځو. که داسې نه پوهېدلو نو تاریخ خو به خود موږ نه کي معاف، خپل بچي به موږ معاف نه کي، خپل ځان به موږ معاف نه کو، او غالبا د معاف کېدو هغه موقع به م راته میلاو نه شي. دا اوبه به د ورخه تېرې. نو خواست دا دی چې ټول کام دې راپاسو، چې چرته یو اواز دې اوچت کړو. ضروري خو نه ده چې ګنې خامخا په میدان کې د جلوس وباسې، ته به سرکاري نوکر یې، ته بل څه وکړه، لیکل وکړه، وینا وکړه، چنده ورکړه، دعا وکړه. او سیاسي مشرانو ته دا خواست کوم چې که تاسو د موجوده حالاتو نزاکت پیژنئ وی پیژنئ، کنې دا کام به مجبور وي چې دا به اقوام متحده ته وایي، او بیا به تاسو هم ایرلیونټ شوي وي، تاسو به ریډنډنټ شوي یې. نو تاسو دغه انجام نه ځان بچ کړئ. خدای دې په موږ کې اتحاد پیدا کړي، خدای دې زموږ نسل کشي کوونکي تباه او برباد کړي، خدای دې ظالمان تباه کړي، ختم کړي، خدای دې زموږ په وطن امن راولي. د دک پرلت کوونکو ته سلام، د مینې او د احتراماتو ډک سلامونه. زموږ دعاګانې، زموږ مینه هر څه ستاسو سره ده. ډېر مننه، خوشحاله اوسئ.